دا د جلال آباد ښار مازدیګری دی او د ژمي مازدیګری دی. نن راغلي یو چې د دې ځای انځور راواخلو تر تاسې ورسوو. راځئ په اوړي کې به مو جلال آباد لیدلی وي، راځئ نن درته د ژمي جلال آباد ښیم او هغه جلال آباد چې نوی انځور یې خپل کړی دی. دا خو کمپیوټر نه دی چې دا پوره تاله یو ګیلاس واسیا به ډېرېږي به کني. په وروستیو کې په دې تجربه وشوله په بټي کوټ کې، لغمان کې او په کونړ کې دې ښه نتیجه ورکړله او داسې نتیجه چې ذایقه یو په سوچنده د ګاونډي هېواد نه ښه ده. زه خو دې نه پوهېدم، زه ښه سړی یم که نه؟ دا ښه یا بل چې دا وران ده؟ بل لږ وران دی، چاته وایم ما. نه د جلال آباد دي که د بټي کوټ؟ بټي کوټ دي خو د ننګرهار ولایت ټول همدغه او ننګرهار ولایت دي خو مالې کوي چې د جلال آباد دي، بلکې نارنج باغ نه دي راوړي دي. نه بټي کوټ نه راوړي. یو وخت کې دا زموږ په هېواد کې نه پیدا کېدل، د ګاونډیانو نه به هم راوړل. اوس الحمدلله په خپل هېواد کې هم انګور، هم انار، هم مڼه او هم املوک او هم مالټه، او هغه مالټه چې له ذایقې له پلوه یو په سل چنده ترېنه ښه ده او رنګ ته یې وګوره، رنګ نه به تاسو ته معلومات کېږي چې څومره به خوږه وي. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. ډېر زیات خوشحاله یم چې په وطن کې یم او په جلال آباد ښار کې یم. دا د جلال آباد ښار مازدیګری دی او د ژمي مازدیګری دی. نن راغلي یو چې د دې ځای انځور راواخلو تر تاسې ورسوو. راځئ په اوړي کې به مو جلال آباد لیدلی وي، راځئ نن درته د ژمي جلال آباد ښیم او هغه جلال آباد چې نوی انځور یې خپل کړی دی. دلته د آبادۍ کارونه په چټکتیا سره روان دي. دلته هغه کارونه چې باید کلونه وړاندې شوي خو څه کال کېږي، یعنې همدغه کلونو کې روان دي او دغه کارونه پرې کېږي. تاسې راځئ د جلال آباد ښار د نوی انځور تاسو ته وړاندې کوم. راځئ. درنو ملګرو، بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. جلال آباد ښار دی او ښه خبره دا ده چې زمونږ خپل حاصلات را رسېدلي دي، زمونږ خپل تولیدات او خپل حاصلات په وطن کې ښه ډېر دي او شکر دی اوس وطن ورځ تر بلې په ترقۍ کې دی. زما موږ ته چې دا څه ګورئ دا زمونږ د وطن میوه ده او دغه مالټه یو وخت زمونږ په هېواد کې نه وه. په وروستیو کې په دې تجربه وشوله په بټي کوټ کې، لغمان کې او په کونړ کې دې ښه نتیجه ورکړله او داسې نتیجه چې ذایقه یو په سوچنده د ګاونډي هېواد نه ښه ده او اوس یې نرخ هم د ګاونډي هېواد نه ښه دی. دغه مالټه که ګاونډي هېواد کې ته وخورې نو شاید چې درجن په 1.5 کلدار یا په 100 کلدار وشي، خو دلته من په 1500 افغانۍ دی، 1500 افغانۍ.
ښه خبره دا ده چې زمونږ د دهقان لپاره زمونږ د بزګر لپاره زمونږ د هیوادوال لپاره هغه چا لپاره چې په دغه برخه کې کار کوي زحمت وباسي ورسره یو څو ځوانان په کار اخته دي هغو دپاره یو څه عاید هم لاسته ورځي او په دې بیا پیسې ورکې نه دي ولې ورکې نه دي ځکه ورکې نه دي چې یو خو زمونږ د ژبه قضیې ښه شي باندې پیسې ورکوو بله خبره دا چې زمونږ افغان ژب ته ورځي هېڅ ویره دا په زړه کې نه وي چې ګواکې دا به د کم پاکستاني ژب ته ورشي کم ایراني ژب ته ورشي یا کم بل کس ته ژب ته ورشي که نه زمونږ د افغانستان پیسه چې په افغانستان کې پاتې کېږي وطن په ترقي کوي ګورئ عموما یوه خبره زه همیشه لپاره کومه چې هیواد په دوه شیانو باندې ترقي کولی شي یو د تعلیم برخه ده او بله چې دا د خپلو حاصلاتو د خپلو تولیداتو د استعمال که چېرته موږ خپل استعمال خپله ونه کړو نو نور به څوک کوي زما خبرې موږ شولې دغه ځوان سره خبرې اترې کوو سلام سلام شه بخیر راغلی څنګه یې شکر ژوند چارې دې څنګه روانې دي شکر الحمدلله خیر دا د کوم ځای دي دا د بټي کوټ دی بټي کوټ دي که د جلال آباد جلال آباد نه د جلال آباد دي که د بټي کوټ بټي کوټ دی خو د ننګرهار ولایت ټول همدغې ښه او ننګرهار ولایت دي خو مالې کوي چې د جلال آباد دي مالې که نارنج باغ نه دي راوړي دي نه بټي کوټ نه راوړي کله دې خوړلي دي خپله ولې نه یاره باور دې وشه ما خو اوسه پورې نه دي خوړلي والله خو اوس به در باندې وخورو که نه خرچه کې او چارک په څو راکې بیا چارک 110 110 او زما لپاره ستا لپاره په سل راوړي په سل به په سل دې راوړي په سل به راکې نه دې ځای نه به راته مالټا چې که هغه ځای نه به راته کوم ځای نه چې د خوښېږم هغه ځای نه دا څه زما خو بیا دا ځای ډېر خوښ همدغه ځای نه به ته ورشم همدې ځای نه چارک په سل بیا دا چاته ورکې بس څو چې برابر شم هغې ته ورکوم ولې یو څو دانې که دې ما ته راواچولې یو څو دانې بل چاته ور واچوې دغسې تقسیم چې شي ښه دی که ځینې هغې ځای نه اچوو ځینې دې ځای نه اچوو دوه درې دانې دې ځای نه پنځه شپږ دانې ښه شوتلو ګېډې په څو دی دا پخول کېږي نه دې باندې څوک څه کوي دا هم د شوق دپاره دي ښایسته ښکاري مجاهد خورې شوتله ابرو یو کلیوالي خپرونه د تلي یو ښه کلي ده مجاهد چې مې وکړه دومره مالګې هغسې پټي منځ کې ناست دی لندنۍ شوتله چې ورته وایي قلارې خوراکي مالې څنګه چل دی وایي ما ته خدای پاک راکړه ته همداسې ګرځه نو ما ورته ویل باندې بس خورئ نو چې غواړې پرې واوړي هغه کیسه وه د دې ډېره مننه څنګه دی کار روزګار یې څنګه دی شکر دی بس لین روان ژوند روان دی الحمدلله له دې وړاندې د مخکې څه کار کوو وړاندې به همدا کار کوو وړاندې ځینې خلک وایي چې په هیواد کې کار نشته روزګار نشته ته په کوم نظر یې چې رښتیا په هیواد کې کار نشته دی ولې نشته باید هر سړی خواري محنت وکړي نه کوي هر سړی نه کوي زیاتره ځوانان په دې قسم شرمېږي ولې شرمېږي دا زموږ خپل قسم د وطن مال دی کاروبار کوو غلا نه کوو چانه خپل رزق حلال ګټو ځان ته لګیا آفرین زنده باد اوس که زه در سره شم ما ته د ورځې څو روپۍ راکړې زه سره کار وکړم بس ولې نه سل افغانۍ راکړې ولې نه درکوم ډېرې درکوم نه سل افغانۍ که راکړې سره کار کوم مجاهده سل ستا سل زما هغه ریډۍ ته ودرېږه دې ته به زه ودرېږم 200 افغانۍ راځي راته صحیح دی ولې صحیح دی بالکل ډېره مننه په روسیې کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته بس څه پیغام ورچار ځوانان به ټول خپل روزګار وکړي غلا ونه کړي چا ته لاس ونیسي خپل روزګار سره روزګار وساتي بس وطن میوې سره مینه پیدا کړي ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ځوانه ته څنګه یې ژوند چارې ښې دي خاص دی ته دې انارو ته ډېر ګورې خوند یې درکړی که نه اخېستو په تعبیر راغلی ورته نه زما دلته کار دی دا مې ملګری وم کوم یو دې کار دی ګنو شربت او ګنو شربت هم د هېواد تولید دی ته راځه وایي رښتیا تولید نه دی دا حاصلات دي که نه ګني خو حاصلاتو کې راځي او کله چې دې نه ګوړه جوړه شوه بېرته بیا تولید کېږي که نه نو هم تولید دی هم حاصلات دي څنګه دی ګنی څنګه دی ماشاءالله ګنی خو زموږ زبردست دی وطن ګنی ډېر ښایسته ګنی دی خو یو ګنی ووایه ته که نه کوم ګنی ښه دی ورځي دا ټول خلاص کړي دي ما خلاص کړي او ګنی را روان دی اوس د خیره کله راځي ټول ګنی اوس راځي د خیره دا یو ګنی ووایه څنګه دی خو تاسو یو کار کوئ که نه دې کې تیار مخکې نه تاسو یو ډنډ ایښئ نه دا خو کمپیوټر نه دی چې دا پوره دا یو ګیلاس واسیا به ډېرېږي به کمېږي نو دا څنګه چلو دا خو لږ پخوانی دی حاله به ورته ګورې ته اوس خو بل عاده کار شو که نه اوس ګیلاس په څو راکې ده ګیلاس د 100 روپۍ 100 روپۍ لس هغه خو تاسو له واړه واړه ګیلاسونه څکو واړه واړه لسو والا خبره نشته دی تاسو زموږ میلمانه یاست تاسو نه پیسې هم نه اخلو ولې نه اخلي ولې دا موږ ته راوړي که څنګه موږ ته مې نه دي راوړي دا ستاسو حق دی تاسو د دې وطن د خلکو د غریبو غږ پورته کوئ نو تاسو لپاره یو بخشش دی تور مودان مجاهده شاعر دی شاعر هم دی او پړسونه پاره دی مهربان سومان مهربان سومان نوم پوښتنه هم نه وکړي نوم د ستومان هم او زما نوم مهربان ستومان نو ته خو ستومانه نه ښکارې که نه ته خو
ژوند ټول ستومانه کوم ځای دی لوستی ما ادبیات لوستي ماشاءالله ادبیات دی لوستی او کوم کال کې فارغ یې 1490 کې فارغ یم 1490 کې فارغ یې او صنفیان دي څوک صنفیان مې ډېر دي تقریبا څلور دېرش کسان زما صنفیان وو نه اوس څوک دلته شته دی نه اوس ټول په لوړو پوسټونو باندې دي یوازې زما وظیفه لږ دغه ده کمزورې ده که نه زما نور ټولګیوال ډېر په خپل لوړو پوسټونو نه باندې ولې کار دا کمزوري ده بس هغه دغه تعلیم مطابق دا کمزوري ده نه تعلیم ګوره زمونږ فکر داسې جوړ دی چې تعلیم موږ د وظیفې لپاره کوو اصل کې تعلیم باید د ژوند د هوساینې لپاره سړی وکړي یو څوک باید په دې وپوهېږي چې ژوند څنګه تېر کړو که نه نو ادیبان چې دي ادیبان په ځانګړې توګه تاسې بیا داسې خلک هستئ چې موږ ته باید ژوند راوښایي تاسې بالکل نو تاسې خپله هم ناهیلي هم نه شئ او دا خو زموږ وطن خبره دی نه کوم خو خبره مې د وظیفې وکړله که نه چې زما نور ټولګیوال په ډول لوړو پوسټونو باندې کار کوي او ماشاءالله د هغې وظیفې ډېرې ښې وظیفې دي او شعر راته ویلی شي نو خپل درته یم که پردی درته یم مړه چې خپلې نو پردي څه حاجت دی خپل درته یم نه د تراب شعر خو صد یو دوه بیته درته وایم خپل نه دي دا ژوند خو زموږ کم له محبت لپاره هم دی دا ژوند خو زموږ کم له محبت لپاره هم دی حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه دا خو صاحب نه دی دا زمانه دی دا د چا و دا لکه چې د اسرار صاحب دی اصرار او که نه اصرار اتل نه فکر نه کوم دا پخوانی بیت دی زه چې څومره فکر کوم د صوفیانه شاعرانو د جملې دی دا یو دانه چې هر چا دی خو زه معلومات نه لرم شاید چې ته په حق یې خپل بیتونه دې راته ووایم خپل خو تاسو زما یاد وي تاسو چې یو دم نه رامندې حمله وکړه زه د بیتونه ووایم زه ته ووایم مجاهد بیت ورته ووایم د وخت د فنکارانو غرور هیڅ کله مات مشه همدوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه ډېر ښایسته بیت مې ښه ویلي که نه ډېر ښایسته یو چکچک خو راته وکړه چکچک وکړه نو چکچک یې راته مجاهده زموږ ورور نه دی عزیز یو ورځ مې شعر لیکلو ما ته ویلي شعر نه تېر شه ما ورته ویل ولې دا خو ما د ادبیاتو یوه برخه ده او شعر لیکل د پښتو ژبې لپاره یو لاسته راوړنه چې سړی وکړي که نه هغه خو ګپ لګوله پوهېدو په دې باندې خپله تعلیم یافته دی هغه ما ته وایي چې داسې شاعران وایي صرف چکچکو ته خوشحاله راځي چکچک یې دونه کې ولګه شعر هم ورته ووایي نو ځکه دویم چې ما ته لږ چکچک یې کوه صحیح دی ژوندي اوسئ انشاءالله چیس کې ته به باندې خرچې اوس ډوډۍ خوري کور ودان تاسو راځئ موږ سره دا اوس کومه او څو روپۍ رانه اخلي اوس ما ورته مخکې خلاصه کړه دا ستاسې حق جوړېږي ابراهیم همکار صاحب نه دی کله درس ویلی دی همکار صاحب زه په ننګرهار پوهنتون کې دننه وم او همکار صاحب چې دی دلته په ښوونې روزنې پوهنځي کې هغې تدریس کوي زموږ استاد شاه ولی خان دی او نور استادانو زموږ هلته هغې دلته کار کوي یو استاد بل هم و نوم یې رانه هېر شو چې استاد فایق لټون هغه زموږ وخت کې نه و نو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوس نو الله دې سلامت لره باعزته اوسېږي نه پیسې چې درنه کوم بیا ته ما ته غوږ شه زه د خبره کوم دا په زرګونو خلک خپرونه ګوري په لکونو او ټول ما ته خبرې کوي چې مفته شی دی اوس که نه هېڅ دا پیسې دې واله نه دا بیا ټول ما پسې خبرې کوي زموږ ملګري وایي چې دا هغه دی هغه پسې ګرځي خېټې پسې ګرځي بیا خلک ما پورې خاندي که نه نو ته اوس نه اخلې پیسې نو معنا ده پیسې داسې اخلم چې هغه ستا قسم په ځای شي درنو ملګرو 2 ګیلاسونه 40 افغانۍ کېدلې 10 افغانۍ واخیستلې نه اخلي معنا ډېره مننه الله دې خلک ستومان صاحب ستومانه نه شي ښه دا وطن جوړول غواړي کار غواړي زحمت غواړي صحیح دی او یو ښه شعر چې دې ولیکو بیا ما ته په وټساپ کې راواچوه چې ویلولم صحیح دی څنګه یې وروره خاص دی ژوند دې څنګه روان دی او نوم مبارک دی شاهجهان شاهجهان څنګه دي خپل وطن حاصلات څنګه دي خدي سکال
ښه دي او من په څو دی نن سبا مڼه بس 200 نیولې تر 1.5 سلو پورې 1.5 سلو 1.5 سل، 200 افغانۍ پورې او څنګه دي تازه دي تازه دی د پاکستان سره زمونږ د سرحد وتړل شو څومره ورته خوشحاله یې خفه یې ستا نظر څنګه دی چې دا دې وتړل شي که نه داسې دی وتړل شي ښه ده ځکه کورني عواید موږ ته عایدات زیات شي د خاطر باید نورو ته تمه او تقاضا ونه لرو خپل ملک نه حاصل پوره بالکل ګورئ عموما زمونږ دولت په دې باندې لګیا دی چې اوس د دغو حاصلاتو لپاره یو بدیله لار ولټوي بدیله لار یې دا وه چې د ازبکستان له لارې منځني اسیا ته به زمونږ دغه حاصلات وروړل کېږي دا یې نو ښه لاره وه دولت چې کومه پرېکړه کړې ده انشاءالله چې د افغانستان په ګټه به وي او زمونږ په ګټه به وي نو ډېره مننه چې تا هم تایید کړله خدای دې ښه لاره ژوندی اوسي نو مجاهد راځه چې ورځو د خیره ښه مجاهد انګور خوري قاری صاحب څنګه یې ژوند چارې ښې دي خاص دی انګور نه خوري قاری صاحب هسې هم خاوند نه لري خو به یې خورو که نه څنګه دې خوښه ده مجاهده دا د لغمان املوک دي ګوره ښه یو وخت کې دا زموږ په هېواد کې نه پیدا کېدل د ګاونډیانو نه به هم راوړل اوس الحمدلله په خپل هېواد کې هم انګور هم انار هم مڼه او هم املوک او هم مالټه او هغه مالټه چې له ذایقې له پلوه یو په سل چنده ترېنه ښه ده او رنګ ته یې وګوره رنګ نه به تاسو ته معلومات کېږي چې څومره به خوږه وي نو زه ډېر خوشحاله یم چې په وطن کې ورځ تر بلې د آبادۍ کارونو تر څنګ دغسې د میوجاتو ونې کرل کېږي او حاصلات زموږ هېواد ګوټ ګوټ ته رسېږي راځئ د خپلو حاصلاتو د خپلو تولیداتو ډېر قدر وکړو تر څو دغه وطن مو ورځ تر بلې په جوړېدو وي مجاهده راځه بل ځای ته دې بیایم ځان سره مجاهده پلي خوري دا ستا دي وروره من څو دی زر روپۍ که زر افغانۍ روپۍ خو کلدارو ته وایي ته دو خبرې سره وکړه که نه څنګه یې نوم مبارک دی شی دی نوم یې نوروز خان دی نوروز خان دی نوروز خان نوروز پوهېږي چې ته وایي نوروز به د کال نوې ورځ ته وایي نو دغه ورځې خان یې نو او که دغه ورځ خرچې کوې که نه کوې والله که انشاءالله ته داسې ځان د خوراکونه کوې موږ ته دې ونه وایې واړه تیم وره پرېږده سړی اول سړی څه توکي ته اول خپله خوراک یې بیا ما ته وایي هېڅ خبره نه چې خو تیم وخوره څومره ښایسته ګرمې دې پیدا کړي دي کوم ځای نه راوړي دا دلته ریړې والا راغلو هغه نه مو اخیستو 10 افغانۍ دې مصرف وکړو او 1-2 روپۍ هم تاوان کړو ځان له کار روان او ځان دې په چاړه والی دی نو او که نه څه که نه آفرین ولایت شي ماشاءالله او دا من دې په څو ویلې دا 1000 روپۍ وایي بیا دې 100 روپۍ ویلې که نه 10 افغانۍ اور افغانۍ او 1000 روپۍ یو شی دی بالکل او دا څنګه دي دا یو شی دی دواړه دا دواړه یو کمپني دی هغې ته رنګ ورکړه دا به یې رنګ او دا ارزانه دی 800 روپۍ دی 800 افغانۍ او خوند او ذایقې څنګه ده یاره ښه مزېدار دی دا لږه پوجه دان راځي دا خټک راځي خټک راځي دا هغه ملکي دی وطنی دی دا وطنی دی نو بیا خو دا ښه دی که نه نو دا ښه دی خو بس دا خلک کم خوښوي که نه خوښوي به انشاءالله چې پوچ راځي ته خو یو ځل ورته وایې چې دا زموږ د خپل وطن دا خو ورته ووایې که نه وایي هندي ښه شی دی نه هندي څنګه خوښوي بس هغوی لیوني شوي دي اصل کې زموږ د هېواد دا ته دا ونیسه هدایت وکړه الله دې ورته هدایت نه کړي ته ماشاءالله ته دې ته وګوره څومره ښایسته پلی دی څومره ښکلی هم پلی دی 3 بنده 2 او دا وګورئ درنو ملګرو 3 بنده پلی دی ښه او دانې به هم پکې ډکي انشاءالله چې که نه نه دا خو نو پټه خزانه ده 3 دانې درنو ملګرو وګورئ او خوند به یې انشاءالله چې ښه وي ماشاءالله ډېر خوندور دی او پوهېږې په کوم ځای کې شوې ده یاره ورو دغه راته پته نشته دی یعنې جلال آباد که نه د بل ولایت نه زه دا یاره پته نه لګېږي چې کوم ځای نه راځي ډېره مننه کور دې ودان موږ ته چیس کي را سره زنده باد خوشحاله اوسې اوس ما ته وویل ته چیس کي که ته چیس کې خو د باندې اوس کم کاوه به راوړ ښه مزېداره به اوس نور څه کاوه را باندې څکې که نه شیدو چې شیدو چې به د باندې اوس کم کوم ځای کې میلاوېږي ما ته خو ځای نه دی معلوم بیا راته راوښه زه به باندې اوس کمه او شین چای نه خو دلته ډېر خرڅېږي کوم ځای کې خرڅېږي دلته خرڅېږي څومره وخت کې به راته راوړي 15 دقیقو کې راځي 15 دقیقو 15 دقیقې خو زما خپرونه ختمېږي نو چېرته ختمېږي وروره دا خو دا کال عمره ورځ پاتې ده ښه ډېره مننه زه لاړ شم دغه خپرونه ډکه کړم که چېرته بېرته راغلم بیا به ممپلو سره چې تابعدار صحیح دی ممپلو سره انځرانو سره او مجاهده دا وګوره هغه هم لاړل ښه خو سا بار کړي دي شلغم وګوره شلغم راځئ
استاد څنګه یې جوړي تکړه او ماشاءالله څومره ښایسته ریړۍ دې جوړه کړې ده څو ورځې کې دا جوړه کړې ده 2 ساعتو کې او دا د کوم ځای ګوړه ده د کامې ده او ته د کوم ځای خوږیاڼو کې د کوم ځای او د زاویې خوړ تر غنملو پورې وینه څه خبرې دا جمله د کوم ځای نه ذهن ته راغله خو راغله څنګه د زاویه کې اوس حالات څنګه دي شکر ده خیر ژوند ښه روان دی پکې څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر ده الحمدلله او ګني خو څه کال ارزان هم دي که نه او ګوړه څنګه ده ګوړه قیمته ده ارزانه ده ګوړه ارزانه ده ګوړه من څو دی اوس من 500 پورې ورکوم 1500 بیا قیمته ده که نه صحیح ده نو دا خو دا خو زمونږ د خپل هیواد دی ولې ګران دي هېواد دي ها کارخانې نه ګرانه دي ګاڼې نه ګرانه ګرانې د افغانستان کې خدا ګرانه اوس کچې زه راوړم ګوړه سره ته کومه کوی شي چې اوس کوم ډېره واخله څومره سوچه کې سوچه کې اخلي واخله 1 2 3 واخلي 3 اخلي 4 اخلي واخله دا خبرونه وکم بیرته تر راځم صحیح دی ډیره مننه کور دی ودان مجاهده لاس روپۍ دی اخلي واخله کا اخلي جراب اخلي مجاهده 10 روپۍ جوړه تا دې بشل درکو راش اخلي تا دې بشل افغاني در کوم نور دی خواخه خپل کرنی وکړي نو وی کا اخلي ویم وسا پیرنی په سودا 10 روپۍ او موږ د پاره په سودا ها همداسې ده او چې نه جوړې رښتې راته وایه دا زه خپل نه جوړوم دا د کوم ځای نه وړي دا همدلته استاد هم جوړوم همدلته استاد جوړې ده او تا ته پیسې درکوي که نه څنګه 100 روپۍ درکوي 200 روپۍ 200 روپۍ تاسو ته درکوي او نور چې خرڅېږي که نه خرڅېږي د هغه پورې کار دی او ډېره مننه وروره الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسې څه خو نه و قاري صاحب ستړی مو شئ ښه ژوند چارې ښې دي څنګه یې الحمدلله دې وبخښه وطن څنګه دی وطن والله چې بیخي ټیټ دی د ښاروالۍ له دې کارونو خوشحاله یې که نه یې وګوره څنګه سړک یې د خلاص کړی والله چې ډېر خوشحاله یم خو غربت دی دا خلک هم مجبوریت لري موږ تقاضا خدا ده چې دوی ته یو بل ځای مناسب ځای وټاکل شي او چې دوی ته د کار روزګار زمینه برابره شي بالکل دا اوس زموږ سالم حق دی دولت باید دې ته جدي پاملرنه وکړي یو خو یې دا ښار داسې راته پاک کړو کور ودان زر ځله دی ورته کور ودان الله تعالی دې توفیق نور هم ورکړي چې د ښار په ښکلا کې له موږ سره اوږه په اوږه نظر استاده دا دی ما خپل نظر داسې دی زه خپل فکر داسې کوم که نه چې یو کس دا د ریډۍ والا زه دې ځینه وباسم که نه نو چې وز ورته معلوم وي چې دا مه کوه هغه کار وکړه دلته خو کار داسې روان دی چې دا مه کوه نور که خاورې خورې او کار شی کوې دا کیسه لږ غلطه ده هلته ورته دولت ځای ورکړی و که نه که دې یاد شي هلته یې ورکړی و د فروټو دپاره یعنې میوجاتو لپاره هغه هلته ځای ورکړل شوی دی میاسلم پلازې نه هغه اړه نو موږ خپله زیاتې نه کوو چې دولت موږ ته ځای هم راکړی دی بیا هم د دولت خبره نه منو بیرته تودرېږو دا بهتره خبره ده دا امر بیا واجب دی دا باید ومنل شي بالکل اطاعت پکار دی ډېره مننه کور دې ودان قاري صاحب څنګه یې ته څنګه یې ژوند چارې ښې دي چې څکې غرمه راسه تېرې خیر ده جوړې الحمدلله تاسو ویډیوګانې ګورم چېرته ګورې په فیسبوک کې ګورم ښه او تاسو سره بل پازابول کوي پازابول زه خو دې نه پازم زه ښه سړی یم که نه تاسو ښه یا بل چې دوران ده بل لږ وران دی چاته وایم ما مجاهد راشه تا ته مې یو کوټ پیدا کړو راشه تا ته اوس اخلم دا په څو دی قاري صاحب وای مجاهد اخلي په 330 روپۍ دی اخلي او 330 افغانۍ دی تا دپاره او نور دپاره په 850 افغانۍ اخلي نه اخلي ځانو قرض په څو دی دا 350 روپۍ وګورئ 350 روپۍ وایي او ما ورته 330 ویلي وو بازار کې چلو شو بیا دغسې امیر صاحب ښه دی نه دا ښه دی که نه دی دا په موبایل کې وګوره هیواد هنداره او ننداره دواړه یو شی دی ای مجاهد تراشي او بل ښایسته مارکیټ ته دې بیایم وای دا څه وی وفادار مومن سره چې تللی وه کوم ځای پورې تللی وه ولا ما خپل کابل کې نه دی چې هغه وفادار مومن سره چې مرکه کړې و ډیره لري تللی و کنه مقصد مې دا ډیره شیر شوی و خماله کده چې لري تللی و چې په کومه لار تللی و چې موږ مر پسې لاړ شو لري نه غواړم ډون سره چې خبرې کړې ډون سره انګریزي کې چرته لګیو او ما ورته علم نه خدای ته غلې شاغه نه غلې کېدو ما نه مې کوم واغس پسې وته غلې شمال دسې تا ته وای ته ما ته د امیک پرې ده لګي خپل خبرې کوي هغه پښتو کې متل هم دی چې غل نه وړي نو مل دی وړي څه زور وخت مالي غاله مې ته غږیږه ما ته اے کوټونه څنګه دي کوټونه خدي ولا خدي ولا چې ډېر خوندور دي دا څو دی
دا په 300 روپۍ 300 ته خبرې په 300 باندې 3 ورځې زه خیوي ته ځم او راځم صحیح ده نو دا کورتیګانې دي او هغه ګاډي کرا ده نو ډېره مننه چیس کې خیر اوسي چې موږ سره غوسکا کور دی ودان دغسې در یاد مې کړ ځکه دا ملګري به بیا وایي چې دومره لرې ځای نه راغلی تا دې ستم ونه کړو یاد مې کړ درته چې اخره کې دې ست وکړو ښه السلام علیکم څنګه یې وروره ښه اوس به کوټ ما ته راکې که نه یې ودانه ستا دي که د هغه ملګري دي زما دي داسې په سړک چې نه دي ویلې لکه تنګ چې دې نه راغلی وایي چې زما دي یو ښه کوټ راته راکړه که نه کوم یې غواړم وګوره دا نوي دي دا بیا ښه شی دی دا خو نوی نه دی که نه نوي دي هغه مجاهده دا نوی دی او ښه شی دی اخلي نو دا خو دلته هغه دی که نه چرم لري چرم چرم چې ته وایي هغه وایي هغه هو چرمي دي او دا څنګه دی دا نو زه اوس ځان خبرونه که نه بله ورځ چې بیا داسې وخت راغی بیا بس هر پوهېږم ورسره که نه اوس کومه هغه راته راکړه یو کوټ ښه غوندې دغه بیا وګوره دغه په همدې باندې مینې دا زه نه بله وګوره ته دې پکې خوښه مجاهد دا په څو دی دا څنګه دی دا څنګه دی دا هم ښه دی ته راوبس که نه دا اوس بیا ته ټول ګډوډ کړي مې درته دا په څو دی دا خو موږ بیه ډېره کوو خو تا سره به زه ګزاره وکړه او داسې راته ووایه چې په څو به یې راکړي راته ځه تا دپاره به 350 روپۍ څو 350 روپۍ 350 روپۍ لکه ما هم چې نغدې ورته ورکړلې او بل دپاره بیا 550 550 داسې کار به وکړو ښه زما خو ټول کارونه د کښتونو وي دا خپرونه هم چې کوو د کښتونو معامله د میاشتې پوره شي بیا رالیږي میاشتې پوره شو بیا پیسې درکړو صحیح دی او زه راپسې ولیکه نو یو کتابچه کې صحیح دی هغه په لاس لیکي بس په لاس یې او یا بل کار وکړه په واورې ولیکه مرد یې کېده خلاص صحیح دی نو مجاهد دې کې د کوم یو خوښ دی 500 روپۍ دي اخلي یو دانه واخله یو ماته هم واخله نو ښه شی ده که نه 500 روپۍ نه وي دا چې ته بل ځای کې اخلي 3000 افغانۍ خوشي به ورکړه ارزانه به ورکړه بل راشه بیا په څو راکړي راته یو دانه ما ته ارزانه راکړه چې بیا زه هغه وکړم کمپین درته وکړم کمپین ته چېرته خو لګیا دی کمپین دا ټول ملګري نه ګوري درنو ملګرو دا کوم ځای دی ته ورته ووایې درمسال ته مخامخ دا ځای دی زیرزمیني د پاسه زیرزمیني نه د پاسه ده د پاسه زیرزمیني نو دلته راشه دغه ځوان خواته راشئ نانی کې به تور رنګ دی تور رنګ وګوره که در سره یې خورې که ورته دا هم په 300 روپۍ دي نه هغه مختلف بیه لري نوي همدا په څو دی دغه 600 روپۍ 600 ډېره مننه ځوانه خدای دې سلامت لري خوشحاله اوسې الله دې ونازوه ډېره مننه درنو ملګرو راځئ دا کونه پروشي ده کونه پروشي په دې معنی چې کله کله یو لاډ مالي مثلا دغه کورتۍ دي 350 دانې هغو جوړې کړي دي خو په وخت سره خرڅ نه شول دغه مال بیا راخلي دغسې لیلامۍ ته یې راوړي او لیلامۍ کې بیا لیلامیږي هغه شی چې په 500,000 افغانۍ قیمت وي نو هغه دلته بیا په 300-250 روپۍ پیدا کېږي ځوانه څنګه یې خاص دی خیرت دی شینواری خو نه یم اول خو دا خبره او څنګه یې خو څه کې ما پرېږده لږ شاده که نه کیمرانه ولې تلویزیون کیمرانه ښه څنګه یې دا څنګه دي ښې دي ارزانې دي کوم یو دانه ما ته پر راکړه که نه واخله ته خوښ که مشکل نشته ارزانه کوم یو دی پکې هر یو یې ارزانه دی دا په څو دی دا به تا ته وشي وروره 300 روپۍ 300 او فول نوي ده ښه فول نوي ده فول نوي ده فول نوي څنګه یي لکه بس مسخه داسې نوم پرې لاړ پروت دی نور فول ما خو دا خبره وکړه تا خو واورېده که نه ما چېرته ویلې او دا خو ما ته جوړه نه ده که نه وړه ده ټیپ و ټاپ ده تا ته انشاءالله ته ونیسه ته خبرې کوه زه به د هغه وکړم صحیح دی صحیح شه درسته ده واسکټ د پاسه چې واغوندم څنګه کېږي بیخي به راته 4 و 5 ځه قد و قامت سره برابره ولې هغه غیزي نه سره راکېږي نه خو واسکټ دی هلته فټ راغله ښه واسکټ چې نه بیا به بیخي برابر 100 روپۍ دي ویلې 300 روپۍ مجاهده 300 روپۍ او هغه هم کوي قرض هم را سره کوي پیسې راته هفته یې راکوه دا خبره هم صحیح ده اوس وګوره دا فول نوی ده ښه دا ولا چې نوی دی مجاهده د کمپنۍ هغه هم پې لیبل هم پې پروت هر سیسټم یې پال او بلې کوم یو نوی دی دا ټول نوي دي ښه او دا هغه شی دا په 300 روپۍ دی دا په 300 200 روپۍ راکړه خیر دی انډیوال مې شه که نه انډیوال مې شه په 200 روپۍ راکړه دا وګوره دا وایي چې مې هغه مجاهده نه په 200 ما ځان سره ویسه 200 نه خو 250 به درکړم نور ما سره هم چنې وې 200 افغانۍ صحیح دی وروره نه خو مزدوري پکې نشته که ها صحیح دی او رښتیا وایي دا وګوره سفارش هم راغی درته ګوره سفارش هم راغی زه نو چې ته یې نه راکړې زه خوښه دي
من غریب خلک یو وروره او دومره غریب چې 10 افغانۍ جیب کې نه لرو ته موږ سره ګزاره نه کوې او دا څنګه دی دا سلام علیکم ته خو بیا په لاس راغلی که نه څنګه یې ژوند چارې ښې دي خاص صحیح الحمدلله خو ګاڼو کې څه کیسې وي بس خیر و خیر دی کله ورغلی وي دا دور کېږي چې ورغلی وم ښه او اذان مو شو جل جلاله مونځ به م کوو د خیره سره که نه او زه خو راغلی یم یو کوټ واخلم خو د دې ځوان د کور ودانې ورته ویل چې ولې که خو هغه سره یو دانه کوټ دی په 250 روپۍ ته وایي او په 200 نه زه غواړم نه یې راکوي دا به څه کېږي نو باید تاسو ته خو همداسې هم درکړي ځکه چې ته دا پیغام ټول خلکو ته رسوي خو چې نه یې راکوي څنګه کوي جنګ ورسره اصلي کاروبار خو ته ورته جوړوي آفرین اوس یې په 200 راکوې نو اوس یې راکوي راته وروره ته دا چای ښه په طبع وڅښه دا نه او دې ورور سره ښه مرات وکړه پوه شوې دا وایي دې نه واله 1 روپۍ مه راکوه وایي نه باید درې کېږي که نه هو بلکل ډېره مننه دا خو پیدا به شي مړه ماشاءالله دا روح خو د دې ټول ننګرهار خدمت کړی دی او بیا هم کوي بیا هم کوي دا چې راځي هم دلته تاسو خواته همدې خاطر راځي ستاسو غږ ډېر خلکو ته ورسوي راشي خلک ستاسو نه سودا وکړي دا په نور دوکانونو کې ډېر قیمت دی 2300 دلته چې راشي 2500 300 روپۍ باندې مبارک دی مانه نوم مې جهان زیب مومن صاحب ډېر سوچ مې وکړو چې زه نوم درته والم که نه خو هغه ذهن کې مې رانغی ډېر وخت شو ما تا لیدلي م سره نه او هلته یو ځل چېرته تللي وم ما چې چېرته وو هغه ستاسو درغلي وو زموږ ځای ته م راغلي او فکر کوم هغه کې هغه ډوډۍ م چې ویشله هلته م وو که نه او بلکل او زه غلط شوی په دې موبایل کې ته د خوږیاڼۍ او ته اصل کې د مومندارې زما چې کومه هغه ډېر خوښېږي ولسوالي د هماغه ولسوالۍ دی دا واسکټ په 100 روپۍ شوی دی پردیس را کړی و که نه 1000 افغانۍ را کړی دی او تقریبا 6 میاشتې شو دا په 1000 افغانۍ که هغه همدا شی دلته واخلې په 200 افغانۍ درکوي نوي په 200 300 که نه نو ستا خبره ډېره ښه ده چې هلته یو څوک راشي او واخلي سودا که نه باید هر سړی راشي او دا ستاسو نه سودا وکړي ستاسو سودا چې ده د هغې دوکانونو دا بهتره ده دا سامان چې دی که نه دا خارجي سامان دی اول چې موږ ګنډو په تکې نه وګنډو هغه صحیح نه راځي کار هم کار نه کوي او بله مهمه خبره ده خبره دې نیسم مومن صاحب ډېر زیات وبخه دا چې دي خلک خو دا وایي چې دا زوړ مال دی که نه یعنې استعمال دي خو زه دا وایم چې دا استعمال نه یو کمپنۍ ده یو لباس جوړوي 2000 جوړې په هغه وخت سره هغه 2000 جوړې نه وځي بیا هغه قانون دی چې بل کال بیا راځي که نه دا بیا لیلامۍ بیا 1000 جوړې چې پاتې هغه یو دم لیلام کې ورته وایي چې دا په 600 روپۍ تعالی در کوم او هغه وخت کې په 2000 روپۍ نو دغه لیلام کې بیا دغه ارزانه تمامېږي ارزانه بیا چې هلته راوړي بیا دوی هم په ارزانه ترې اخلي که نه نو دغه وجه ده چې دا هم ارزانه دي دې بوټانو به دا به ومنئ که ونه منئ دې 7 کاله کېږي ماشاءالله 7 کاله کېږي صرف رنګ ورکړم دغه شی دی او تر تازه دي خو کباړ کې مې اخیستې دي کباړ کې دي اخیستې زنده باد همداسې دوکان کې چې دا اوس چاته وایم زه هغه اخلم ښه 200 روپۍ راسره خبرې کړې ده او چې بېرته په شا نه شي ګوره سړی نه باید په شا نه شي چې په شا شولې والا چې ټولې دنیا ته دی هغه ښکاره کوي وخت دی چې په شا شو بیا په شا کومه ګوره چکر درکوو د پرې ښار کې درته چکر درکوو ښار او ته راځه مجاهده دا څنګه دی وروره ده 900 بیه کې نه زما دپاره ستا دپاره ارزان 600 پورې کېږي 600 پورې کېږي او دا خو فول نوي دي که نه دا فول نوي دي ښه تا څه ویلي بلکې بل ځای کې موږ واخلو هغې دوکانونو کې 1300 نه کم نه راکوي خو چې دا ورو ګوره معذوره مې که نه کار روزګار کوي دا معذوره دی راغلی نو باید ټول ملګري دوستان راشي دا ستاسو پیغام باید ټول ته ورسېږي او راشي او دغه ورونه سودا وکړي او ارزان هم ده ماشاءالله او ما ته ارزانه راکړه راته په څو یې راکړې اوس یو ښه کپړم لري ښه ګرم مونږ ته بل یو شی دی وروره دا 600 او 6.5 پورې مونږ ورکوو 6.5 ورکې که 500 درکړم بیا به څنګه وي 500 باندې ګټه نه کوي ګټه نه کوي که نه زه نو بیا 6.5 چې خرڅې زه به پیدا کوم بیا به راشم دلته صحیح دی ډېره مننه کور دې ودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې راځئ کوټونه وګورو څومره ښایسته ښایسته دي مجاهد ما او تاسې دې دوکانونو باندې ګرځو او یو کوټ په 2000 او 2500 اخلو که نه او دې کې اوس ښه کوټ نوی شته دی نوی پکې رئیس صاحب زه کوټ اخلم ځان ته یو دانه اخلم کم یو والمه کوم یو چې ستا خوښ دا په څو دی ستا لپاره 300 روپۍ نیمه به 300 ماشاءالله نه چې نوی بیخي بیخي نوی جدي نوی هو کم یو دی
دا خو بل شی دی که نه دا خو څه واورې دي که نه واورو دپاره دی او دا هم نوي دي که نه دا خو د ماشومانو دپاره دي نه غټانو پکې شته ښه زه ماشوم یم زه چاته وایم نه چاته مې نه دي ویل صرف خلک یې ګوري که نه ډېره مننه څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر الحمدلله ژوند روان دی ځینې ځوانان موږ اوس هم ګورو چې وایي په هېواد کې کار نشته روزګار نشته هغو ته د پیغام څه دی نظر دی څه دی هغه بیکاره مخته دي که نه هغه لر څومره کار پیدا کړي په نشو ناشکره دي بیکاره یا مخته دي رئیس صاحب پام دې خبرې ولې نشته دی ته بازار کې وګوره څومره ګوره یوه خبره زه همیش لپاره کومه چې دغه ځوان ته اول تاسې وګورئ څومره ښایسته ځوان دی او ښه ښایسته قد و قامت هم لري ځواني هم لري هر څه دا چې دې کار ته ولاړ دی ما او تا باندې څه تندر پرېوتی چې کار نه کوو ولې دلته نه راځو ما او تا کار نه شروع کوو دا چې د ورځې 500 600 ګټي ما او تا یې 300 ګټو اخره کې موږ هم د دې لیول ته ورسېږو 500 به شي که نه نو کار کول مهم دی او چې هغه څوک چې وایي چې کار نشته دی نو هغو دپاره به نه نو نشته ولې نشته خدای کارونه دي څوک بېکاره دي که نه ته ګوره څومره مخلوق په کار دی بالکل اخیستلو والا هم ښه ډېر دی او خرڅولو والا هم ښه ډېر بالکل ډېره مننه چېرې سره څکې چا به زه په تاسو کوم ته مېلمه ای مجاهده هغه زما کوټ یې دلته راوړی دی دغه دی واغونده مجاهده دی که نه دی دا زما کوټ دی نه هغه به نه خو رنګ کې به هغه شان ګټ مټ همدا شی دی اوس یې دا قسم ښیم رنګ کې به هغه شان دي خو ستا به نه نه زما خو نه دی مالې زما غوندې دی ستا غوندې زما ګوره لږه پښتو هم ګډه وډه ده او زما د کوټ غوندې دی اوس کوټ دی که کورتۍ ده څه خبرې یو شی دی یو شی به وي سړی خلک مې پوه کړي چې دا مقصد مې و ډېره مننه کور دی ودان الله دې سلامت دره خلک اوله کې پوښتنه کوي د نوم زه به په وروستیو کې پوښتنه نه وکړم نوم دې څه شی فرق نه کوي مطیع الله څه شی نه خاورې مطیع الله بالکل ډېره مننه کور دی ودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تاسې تر وروستیو شیبو ننداره کړله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد چی شي مجاهد مخلص له تاسې درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د لا پامه